کله کور نه روانېږي که نه چې هر یو ملګری په کور کې به تاسو د احرام په نیت باندې غسل به وکړي. صحیح شو؟ غسل مو وکړه، هغې نه مخکې تاسو به دا کار هم کوئ چې کم اضافي ویښته دي سنت دا به واخلئ، که نوکان اخلئ یا نور ویښته وغیره بدن دا به صفا کې بالکل چې تاسو ریډي یې. هغې نه پس تاسو چې غسل هم وکړه بیا ایرپورټ طرف ته مولي صاحب درته وي چې د احرام سامان به په غټ بیگ کې نه بندوئ، ورکوټي بیگ کې یا شاپر کې به ځان سره راوړئ. بیا به انشاءالله موږ هلته احرام تړو. نو احرام طریقه به دلته نه سټارټ کړو چې احرام به موږ څنګه تړو. نو دا نورې ویډیوګانې هم زړې موجودې دي، خو هر ګروپ ته موږ تربیت ورکوو. نو بیا هم تاسو هغه هم کتی شئ، دا به موږ در سره شیر کوو. احرام چې تاسو ځان نه دا کپړه سې راته وکړئ که نه چې دغه دواړه پیس کې نه دي، دا داسې یو ځای کې تاسو صحیح شو جي، او دا به داسې بره راولئ. نو چونکې دا کم احرام زه تاسو ته پکې طریقه ښیم، په دې احرام کې دې طریقې سره بیا تړل آسان دي دې کپړه کې، صحیح دی جي. او بعضې کپړو کې بیا دغه طریقه لږه مشکل وي. موږ دې طریقې سره داسې دا تاسو منځ کې ونیو که نه جي، داسې مو رابند کړه، نو دا به دلته راشي. صحیح شو جي. بیا به داسې ټیټ دا راولئ، داسې زه ایرپورټ کې در سره یم انشاءالله، ټینشن مه اخلئ. چې داسې راغله دا پې داسې راغله کې بره نه لږ شانتې راته وکړه، بس ستاسو د احرام چې کوم مین دغه و دا وشوه. بیا دغه صادر دی، بس دا خو عام دي، عام حالاتو کې. دویم صادر دا به تاسو ځان نه داسې راته وکړي. صحیح شو جي. دې طریقې سره چې تاسو دا وکړو، بیا دلته نه خو سفر دی، 2 رکعاته به مونځ وکړو چې مکروه وخت نه وي، ټیک شو. هغې نه پس مونږ نیت وکړو چې یا الله نیت کوم د عمرې ماته آسان کې مانې قبول کړي. نیت د زړه ارادې ته وي، په خوله باندې دغه آسان الفاظ. او چې کله مو نیت وکړو بیا به تلبیه ووایو، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. دا به 3 ځله ووایو. نو چې کله مونږ نیت وکړو ټیک شو او تلبیه مو ویله، د احرام چې کوم پابندیانې دي هغه ټولې مونږ باندې لازم شي. خو نیت خیال کوئ چې څوک هم ځي، کوشش کوئ چې کله تاسو احرام ورسره تیار کړو ایرپورټ کې، بیا چې کله جاز کې کښېنئ او جاز لږ شانتې سفر وکړي بیا نیت وکړئ. ډېر ډیلی کوی ما تېر ځله ما سره کس جاز کې و، هغه اوده شوی و، او هلته 2-3 ځلې اعلان وشو چې میقات نه واوړېدل، بیا پې دم واجبېږي. نو چې جاز څنګه لږ شانتې مزل وکړي، به سړی خپل نیت وکړي، خبره خلاصه شوه. یا ایرپورټ نه وکړي چې جاز په ټایم باندې وي، لکه اوس سعودي ایرلاین دی زموږ دا ټایم نه دغه کوي. بیا دا عجیبه دا ترانه وي لبیک اللهم لبیک. چې کله بیا موږ ورسېدو هلته به لږ آرام وکړو، ټیک شو. بلډینګ کې چې ټول ملګري دي کې بوډاګان ځوانان او داسې کمزوري وي که نه، چې کله دمه شو لازم نه چې ډایرکټ منډه کړو حرم ته، ولې چې خشوع خضوع غواړي عبادت که نه. که موږ ډایرکټ چېرته لاړو حرم ته، نو بیا موږ خشوع خضوع نشته، بیا به د عبادت نه ځان خلاصوو. نو په دې وجه باندې به موږ لږ شانتې آرام وکړو، بیا به یو ټیم ټیبل برابر کړو. هغې نه پس که څوک بیا انفرادي ځي که اجتماعي کې موږ څومره پورې تلی شو کوشش به کوو حرم ته به یو ځای لاړ شو. کله چې موږ حرم ته ورسېدو جي، نو موږ چې په کم ګیټ باندې دننه کېږو که نه، نو بیت الله ماډل چې موږ څنګه ایښی دی، موږ به راځو دلته نه داسې په شار ابراهیم باندې. نو موږ چې راشو زموږ باب فهد راځي، باب فهد باندې چې موږ کله داخل شو دننه لاړ شو، نو مخکې چې بیا ښکته کېږو یو مسله خو دا ده چې تاسو به سترګې لاندې ساتئ، چې کله بیت الله شریف ته نږدې شه کعبې ته، هغې نه پس سړی سترګې اوچتې کړي، دعا وغواړي. نو اولنۍ دعا حدیث کې راځي چې قبلېږي چې ستا نظر ولګي. نو کومه دعا وغواړو، نو امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې تاسو ووایئ چې یا الله ما مستجاب الدعوات کې، مطلب چې زه کومه دعا هم دې نه پس غواړم چې هغه قبلېږي، بس دا خلاصه ده. دغه دعا به وغواړو. بیا چې کله مونږ لاړ شو، مونږ دننه شو حرم ته، نو یاد ساتئ مونږ به دې ځای ته مخامخ راځو، دې ته دې طرف ته حجر اسود دی، دا حتیم دی، حتیم سره دغه سایډ چې کوم دی ته بالکل مخامخ به مونږ داسې راشو، او دننه به شو مونږ ته کعبه داسې چې کله مونږ لاړ شو. نو چې کعبه داسې ده، دلته کې سړی دعا وغواړي، الله نه څومره دعا غوښتی شي. چې کله یې دعا وکړه، هغې نه پس به داسې کار وکړې وروره چې ته به بیا ځې حجر اسود طرف ته، هلته نه مونږ د طواف نیت کوو. نو چې کله مونږ مخامخ ودرېدو، نو مونږ ښي طرف ته روان شو. ښي طرف ته چې راځو دا رکن یمني ده، او چې مخکې راشي خلک به هم طواف سټارټ کوي، دلته نه روان یې الریډي دا حجر اسود دی په دې ګوټ باندې. نو دې ته یو نشان دی حجر اسود که درته نه ښکاري، مخامخ داسې په برنډه کې شین لیټ لګېدلی دی، د هغې نه تا ته اشاره کوي چې حجر اسود دې ته مخامخ دی. چې هلته کې راغلي ودرېدې، دعا ورسه دې کړي دي، نو بیا به نیت وکړي د عمرې د طواف. ما درته ویل نیت د زړه ارادې ته وي، ستا نیت شوی دی. که په خوله څوک وایي یا الله نیت کوم د عمرې د طواف ماته آسان کړي او ما نه قبول کړي، دلته نه تا چې نیت وکړه، نو ته به بسم الله الله اکبر که ولله الحمد ورسره بهتره خبره، نو بسم الله الله اکبر سره داسې وکړي، د لاسونه ښکل کړه، ټیک شو جي. نو دې ته استلام وایي، تا استلام وکړه. اوس په دې وخت کې 2 خبرې دي. یو خبره دا چې دې وخت کې به ته استبا وکړي، دې ته استبا وایي جي. دا ښی لاس چې کنده دا به ښکاره کې احرام بلاندې روباسي او په دې ګس اوږه باندې به راواچوي. دویم چې کله تاسو دا سټارټ کړه، دا به ستاسو 9 چکرو کې وي، ښه مکمل طواف 9 چکره کې به تاسو استبا په حالت کې. هغې نه پس بیا یو عمل دی چې هغه په 3 چکرو کې دی صرف. نو چې طواف کله مونږ شروع کړو، خلک وي طواف دعاګانې،
نو حدیثو کې د هر چکر دعاګانو ذکر نشته دی بهتره دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر خو په دې چکر کې به تاسو کوي چې پهلوانانو انداز کې رمي داسې طواف شروع شو کنه نو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر هغه انداز چې صحابه کرام راغلي عمرې ته او هغه کړي او هغه الله ته خوښ شوی نو دا په درې چکرو کې لازم شوی دی نو دې طریقې سره موږ داسې دې انداز کې کرش نو کولې مو شو دې انداز کې چې موږ کوو او کوم ساده کوو چې کله رکن یمني ته روسو دلته نه بیا وایه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين دا رکن یمني ته رسول پورې دغه چې کوم دی دا دعا وایه دې طریقې سره چې درې چکرې په رمل کې پوره شوي درې شوي بیا به رمل ختم شي بیا به موږ ساده داسې تاویږو کعبې نه صحیح شو نو دغه څلور چکرې دي درې هغه شوي څلور به دې طریقې سره نورمل چې څنګه چا قدم دی او ذکر او عبادت دعاګانې به کوي او هر چکر کې به د استلام کې بسم الله الله اکبر ولله الحمد ټیک شو نو چې کله اوه چکر پوره شي نو اتم استلام به وکړي رسول ته چې اتم استلام دی وکړو ستا طواف پوره شو که مکروه وخت نه و ته به دوه رکعاته د طواف واجب منځو کې نو بهتره خبره ده که د مقام ابراهیم سره خو شا کې ته مخامخ کې دی شو خو ډېره ښه ده خو چونکې رشوي که نه شو کېدی نو ته یو بل ځای کې بیا کولی شي څه خبره نشته طواف پوره شو دوه رکعاته چې کوم دی طواف واجب منځو هغه هم تاسو ادا کړه نو بیا چې همدغه رنګ لږ مخکې سړی لاړ شي صفا مروه ته خلک دننه کېږي هلته کې موږ لاړ شو صفا مروه طرف ته نو اول به موږ لاړ شو صفا ته صفا نه به زموږ سټارټ اخلي ټیک شو هلته کې هم سړی هم دغه صفا مروه نیت وکړي دغه رنګ څنګه ما تاسو ته ووي او بیا صفا مروه دغه شروع کړي چکر نو صفا نه چې ته روان شي مروه ته لږ شاندې سړی مخکې لاړ شي دلته کې شنه لیټونه راځي دغه شنه لیټونو دلته کې چې کوم دی مور بیبي هاجري رضی الله عنها دلته منډه والې وه د خپل بچي دپاره چې نظر نه یې فنا شو نو الله ته هغه دومره خوښ شوی دی چې حاجیان به دلته اوس منډې وهي خو زنانه به نه وهي ښه نارینه به وهي نو دی چې کوم دی دلته کې به سپیډ کې لاړ شي بیا په خپل قدم ځای خو چې کله صفا نه روان شوي مروه ته ورسېدې یو چکر شو مروه نه بیا صفا ته راغلې دوه شو بیا لاړې درې بیا راغلې څلور بیا پنځه بیا چې رالې شپږ نو بیا اووم په مروه باندې به ختم شي ښه دا بار بار مونږ وایو اکثر کسان 14 چکرې وایي هغې چې لاړ شي راشي دا یو چکر شو الان کې صفا مروه کې چې یو ځل لاړې یو شو او چې رالې بیا دوه شو نو واپسې کې هم دغه شین لیټونه شته کې به سړی لږ شانتې منډه وهي زنانه به نه وهي چې کله دا صفا مروه هم پوره شوه نو د زنانو خو احرام خپل لباس وي صحیح شو چې صرف یو کیپ پر دې دپاره پکې پکار دی او د سړو دغه احرام نو سړي به څه کوي سړي به خپل ویښته یا خريي او که ویښته غټي هغې کې به کینچي وهي سر سورم یې ټول ویښته چې کوم دی دا به کینچي کړي دی به قصر وکړي یا حلق صحیح شو نو د سړي عمره به دې طریقې سره پوره شي احکامات دی به د احرام پابندونه وځي او زنانه به خپل ټول ویښته راواخلي د هغې داسې یو انچ برابر به کړي چې ټول یو ځای کړي هغه به کټ کړي د زنانه عمره چې کوم ده دا هم مکمل شوه نو دا د عمرې مختصر طریقه ده الله دې وکړي وایي ستا تر کوڅو ستا تر حرم دا دې در ورسېدم په ماتو خپو په مات قدم دا دې در ورسېدم